بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو زده کوونکو د عربي ژبې د زده کړې مینوالو، تاسې ټولو ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. رسیدلی یو الوحدة الثالثه، دریم وحده، دریم چپټر، الدرس الثالث عشر، دیارلسم درس، الحوار الثالث، دریم حوار، د خبرو اترو دریم بحث، انظر وګوره، واستمع او واوره، واعد او تکرار کړه. المشتری، بیا هم دلته منګه لکه پرون چې دی موږ کرایه ورکوونکی او کرایه اخیستلو باندې یا څوک چې په کرایه کوم ځای نیسي په هغې موضوع کې لګیا وو. نن چې دی موږ د مشتری او بائع ترمنځ یو. مشتری تقریبا پښتو دري کې هم مشتری هغه چاته وایي چې یو څوک څه اخلي یو څه رانیسي، او البائع خرڅوونکی یا دکاندار. المشتری هر هغه څوک چې اخیستل کوي دکان نه اخلي یو څه، او البائع هغه څه چې خرڅوي. نو راځو المشتری او البائع یعنی اخیستونکی دکاندار او مشتری په خپل منځ کې سره بحث کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. البائع ورته وایي دکاندار خرڅوونکی. ای خدمه، ای یا ای دا ما بل ورځو کوم، ای کوم، خدمه خدمت شته، ای خدمتن څه خدمت شته، څه خدمت مو وکم، تاسو لپاره څه کولی شم. دا ټول د دې معنا ده. مختلف کلتورونو کې مختلف اصطلاحات دي. ای خدمه څه خدمت شته، مشتری ورته څه وایي. اریدو غواړم، اریدو غواړم، بعض بعضې یو څه، الاثاث د کور سامانالات، کوچ، کټ، بستره، دا ټول چې دی څه دی، اساس دی، اساس نه اثاث. اریدو بعض الاثاث، غواړم یو څه سامان. پښتو کې نه پوهېږم څه ورته ویلی شو، سامان به ووایو. یو څه سامان غواړم، یا اریدو بعض الاثاث، د کور یو څه سامان غواړم. البته د کور سامان کې کټ، بستره، کوچ، فرش، قالینه، پرده، هر څه راځي. په دریم کې اوس څه وایي، البائع ورته وایي خرڅوونکی یا دکاندار ورته وایي ماذا څه، لماذا ولې. دې کې باید تاسو توپیر وکړئ، فرق وکړئ چې غلط نشئ. ماذا څه او لماذا ولې. نو دلته څه دی، ماذا، ماذا څه، تريدو، ګوره دلته څه یو، اریدو غواړم، تريدو ته غواړې، ماذا څه، تريدو غواړې. غرفه کوټه، لغرفة النوم لپاره، دا لی چې دی لپاره دی ښه. ماذا څه، تريدو غواړې، لغرفه د کوټې لپاره، النوم د خوب. دا غرفه اسم دی، نومي صفت دی، غرفة النوم دی، یعنی دا چی شي ته اضافه دی، دا نوم کوټې ته. موږ البته مختلفې کوټې لرو، بعضې د ناستې کوټې وي، بعضې د اشپزخانې وي، بعضې چې دی د خوراک کوټې وي که نه. ماذا څه، تريدو غواړې، لغرفة النوم د خوب کوټې لپاره، دا لی لپاره دی ښه. ماذا تريدو لغرفة النوم، د خوب کوټې لپاره څه غواړې. مشتری څه ورته وایي، اریدو غواړم، سریرا کټ، وستارة او پرده. اریدو سریرا وستارة، کټ او پرده غواړم. بیا ورته بائع یا خرڅوونکی یا دکاندار څه وایي، وماذا او څه، تريدو غواړې، لغرفة الجلوس د ناستې د کوټې لپاره. وماذا او څه، تريدو غواړې، لغرفة الجلوس، جلوس ناسته. وماذا تريدو لغرفة الجلوس، او د ناستې کوټې لپاره څه غواړې، او څه غواړې د ناستې کوټې لپاره. هر رقم چې دا جمله ته را جوړوي هسې جوړوی شي. مشتری ورته څه وایي، اریدو غواړم، اریکة کوچ، وسجادة فرش.
اريد اریکة وسجادة، فرش او کوچ غواړم. کوچ دا نرمې چوکۍ نه وي، دې ته وایي عموما غټ وي، 2 کسیز 3 کسیز 5 کسیز 2 کسیز وي. راځو دکاندار بیا ورنه پوښتنه کوي وماذا او څه تريد غواړي للمطبخ اشپزخانې لپاره. وماذا تريد للمطبخ او اشپزخانې لپاره څه غواړي؟ کچن، مطبخ، کچن، اشپزخانه. وماذا تريد للمطبخ او د اشپزخانې لپاره څه غواړي؟ اريد غواړم فرنن داش، داش برقیم وي ګیسیم وي خو عموما داش کې ډوډۍ وغیره پخیږي کنه. اريد فرنن داش غواړم وثلاجة او یخچال غواړم. اريد فرنن وثلاجة داش او یخچال غواړم. بیا ورته دکاندار وایي یا خرڅونکی وماذا او څه تريد غواړي للحمام تشناب لپاره. تشناب لپاره څه غواړي؟ وماذا تريد للحمام او تشناب لپاره څه غواړي؟ مشتری څه ورته وایي؟ اريد غواړم سخانا د اوبه چې ګرموي دي ته ویني دا مخامخ تصویر کې څوک ورته ګیزر وایي څوک ورته بل شی وایي، اما ګیزر به ورته وایي نو انشاءالله. ومرآتا او آینه. ګوره یو شیشه ده یوه آینه ده. شیشې ته په عربي کې زجاجه وایي، زجاجه شیشه. مرآت آینې ته وایي، هغه چې موږ ورته وګورو او مخامخ موږ ته ښکاره شي هغې ته موږ څه وایو؟ مرآت. اريد سخانا ومرآتا، اوبو ګرمونکی یا ګیزر غواړم او آینه غواړم. بیا ورته اخیستونکی یا مشتری څه وایي؟ اريد غواړم مشاهدة لیدل کتل الاثاث د دې سامان. اريد مشاهدة الاثاث د دې اساس یا دغه سامان آلات چې دي د دې کتل غواړم. خرڅونکی ورته څه وایي؟ البائع. تفضل مهرباني وکه یعنی ویې ګوره. یو ځل یې بیا لولم تاسې ورته غوږ شئ. السلام علیکم. وعليكم السلام. أي خدمة؟ أريد بعض الأثاث. ماذا تريد لغرفة النوم؟ أريد سريرا وستارة. وماذا تريد لغرفة الجلوس؟ أريد أريكة وسجادة. وماذا تريد للمطبخ؟ أريد فرنا وثلاجة. وماذا تريد للحمام؟ أريد سخانا ومرآة. أريد مشاهدة الأثاث. تفضل. ونلتقي بهذا القدر من الدرس ليومنا هذا، ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل، وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.